ستړي مشئ، زه رحمان بندریم. دا پروګرام بی کاست دی. د طالبانو د پوز مشر فصیح الدین فطرت ګاونډیانو ته خبرداری ورکړې دی که د افغانستان د خاورې سرغړونه یې وکړه نو دا ځل به ورته څو چنده سخت او لوی ځواب ورکول کیږي. دا خبره ښاغلي فطرت د پاکستان د دفاعي ځواکونو د مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د هغه علماو غونډې ته د وینا نه وروسته وکړه چې پکې یو وار بیا په افغانستان تور پورې که چې له هغه ځایه 80% حملې چې دي هغه د افغانستان خاورې نه په پاکستان کیږي او د پاکستانیانو وینه بیول کیږي. او د دې دواړو بیانونو وروستو په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد چې کوم دی هغه دی تحریک تحفظ آئین پاکستان د هغې مشرانو په یو 14 نکاتي ایجنډه کې پاکستان ته مشوره ورکړه چې د افغانستان سره د جګړې نه واوړي او په پښتونخوا کې چې کومه د حکومت امن جرګه شوې وه په کوم کې چې د خبرو اترو او د صلحې وړاندیز شوی په هغې د عمل وکړي. دا درې واړه خبرې ډېرې مهمې دي او ډېر مهم پرمختګ دی په داسې حال کې چې اوس تازه ریپورټونه دا وایي چې په افغانستان کې چې کوم وسله یا سامانونه د جنگ سامانونه د امریکې نه پاتې شوي د هغې مالیت نږدې 80 بلیونه ډالره دی او ډېره جدیده وسله ده پکې او په دې باندې په ممکنه توګه افغان طالبانو اوس د هغې استعمال چې دی د هغې شروع چې ده فطرت صاحب تر مخه په ممکنه توګه د هغې خبره کول غواړي چې د هغو سره اوس پوځ هم دی وسله هم ده او هغه اوس توان لري چې که کوم ګاونډي هیواد په افغانستان باندې بیا حمله وکړه نو د هغې ځواب به څو چنده زیات ورکوي. دا یو داسې بیان دی چې دې ته ډېر په ژوروالي کتل پکار دی او د ژوروالي کتلو علت دا دی چې پاکستان د دې باوجود چې د افغانستان سره د مزګړو د لارې د خبرو اترو یوه موقع هم ژوندۍ ساتل شوې ده چې پکې قطر ترکیې شامل دي او ترکیې نه علاوه په ایران کې هم چې وروستۍ کومه غونډه شوې وه د افغانستان په موضوع نو پای کې هم دا قسمه خبرې شوې وې چې ګاونډي هیوادونه دي د یو بل خلاف د اګریشن یا د سخت ګامونو په ځای باندې د مصلحت نه کار واخلي او د خبرو اترو د لارې د خپلې مسلې هوارې کړي سمې دي کړي. خو دا زه فکر کوم د ښاغلي فطرت دا بیان چې دی دا ځکه راغی چې اوس هم پاکستان چې کومې حملې کیږي مثال په توګه هغه ورځ په شمالي وزیرستان کې حمله وشوه یا داسې نورې حملې کیږي نو د هغې وروستو هغه ډېر ښکاره دا دلیل چې دی که څه هم ثبوت یې نه دی وړاندې کړی خو وایي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي. تاسو دا یو ټکی واورئ د پاکستان د دفاعي ځواکونو د مشر فیلډ مارشل عاصم منیر چې هغه د قرآن پاک آیاتونه هم ویل ورسره دا هم ویل چې د اولوالامر اجازت نه بغیر او د هغه د حکم نه بغیر د جهاد حکم نشي ورکول کېدی او فساد کوونکي چې کوم دي د هغو مخه به نیول کېږي. خو دا یو ټکی چې کوم دی کوم د افغانستان په هکله ویلو دا به موږ په شریکه واورو. हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा. आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं. ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको نو لکه څرنګه چې موږ واورېدل چې د پاکستان د پوځ د دفاعي ځواکونو د ټولو دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر وایي چې 80% د حملو تیاري چې دا هغه له افغانستانه کیږي او د پاکستان د پوځونو وینه بیول کیږي او د دې نه مخکې هم هغو څو ځله حملې کړي دي او د حملو نه وروسته بیا هم دا ویلي دي د هغو د دفاع وزیر چې که چېرې حمله وشوه او د پاکستان د پوځونو یا د چا هم وینه وبیول شوه نو د هغې ځواب به ورکوي او چېرته کله او څنګه هم چې وغواړي حمله به کوي. نو داسې ښکاري چې د پاکستان سره چې کوم د طالبانو د
روابط دا وخت خو خراب دي، خو تعلقات خو خراب دي او پاکستان دغه جګړه چې شروع کړه په هغې کې شاتګ وکړ، ډېر لوی شاتګ یې وکړ. لازمه خبره ده چې پاکستان خپل مټ وازمایه په پوله باندې، او دا شاید تمه کېده چې د دې ځواب به نه ورکول کېږي، خو چې په پوله باندې څنګه چې په تېره شوې جګړه کې ذبیح الله مجاهد ویلي وو او ملا یعقوب ویلي وو چې د پاکستان په پوله باندې پوستې ونیوې، د هغو ځواکونه چې دي هغه یې په شا وتمبول او ځواب یې ورکړ. او بیا د هغې وروستو چې کله هوایي بریدونه وشو په کابل کې او په کنړ کې، نو د طالبانو ویاند وویل چې په موقع باندې او په خپل وخت سره به د دې ځواب ورکوي. نو اوس طالبانو د پوځ مشر یا ښاغلي فطرت چې دا کومه خبره وکړله، نو دا یو ښکاره ځواب دی د یو پوځي مشر بل پوځي مشر ته چې که چېرې تاسو دا قسمه کوشش کوئ او د دې نه قلاریږئ، د اګریشن نه قلاریږئ او د غرور او تکبر دا تګلاره چې ده نه قلاریږئ، نو بیا لازمه ده چې افغانستان د خپل حریم دفاع وکړي. او دا چې کومه غونډه شوې وه تېره میاشت په کابل کې، په هغې کې هم دا خبره شوې وه. یو خو دغه امر شوی و چې د افغانستان خاوره به د کوم بل هیواد خلاف نه استعمالیږي او نظامی بهر به نظامی عملیات نه کېږي، او که وشو د هغې مخه نیول پکار ده چې وشي. خو ورسره دا هم ویلي وو چې د افغانستان په خاوره باندې حمله چې ده د هغې دفاع چې ده د هر افغان وګړي ذمواري ده، که هغه پوځي دی او که غیر پوځي دی. اوس لازمه ده ډېر خلک به د طالبانو دغه امر سم مني او ډېر خلک به ورسره اختلاف لري، ډېر خلک به په دې یقین نه لري، خو دا یو امر دی. او د دې وروستو بیا دا په تسلسل کې د فصیح الدین فطرت دا بیان چې دی که دا وکتل شي، نو دا ډېر یو واضح او ښکاره دلیل دی د دې خبرې چې افغان ځواکونه اوسني چې کوم د طالبانو ځواکونه دي هغه د خپل حریم او د خپلې خاورې د دفاع لپاره تیار لیدل کېږي. د دې نه مخکې چې زه د پاکستانیانو د تحفظ تحریک تحفظ آئینی پاکستان دا وړاندیز چې پاکستان ته کم کړی په دې بحث وکړم، لږ به راشو چې څه قسمه وسله دا وخت طالبان لري. په دې کې په ممکنه توګه هوایي ځواکونه چې دي د هغو شمیر او د هغو وسایل دومره زیات نه وي، خو دا معنی نه ده چې نشته ده، شته دی ضرور، چې پکې هلیکاپټرې هم شامل دي، میزایلې هم شامل دي، پوځي ګاډي او پوځي توپې هم شامل دي، او درنه وړه وسله هم شامل ده. په دې کې امریکایان په خپله وایي چې کوم شمیره دی ښودلې ده چې دا وسله چې ده د 80 بلیونو ډالرو ده. د 80 بلیونو ډالرو وسله وړه وسله نشته نه ده، دا ډېره غټه وسله ده. او دا طالبانو 2 ځله چې کله د هغو د خپلې د ازادۍ پریډ کوو نو په هغې کې وښودله، په هغې باندې صدر ټرمپ په یو تقریب کې ویلي هم وو، په هغې تقریب کې زه پخپله موجود یم چې دی دا وویني وسله او د طالبانو پریډ وویني، نو دی وایي چې زه ډېر سخت غوسه شم، ماله غوسه راشي. نو دا خبره کنفرم کیږي یا تصدیق کیږي چې طالبانو سره امریکایي وسله پاتې ده. او په دې باندې چې کوم وروستي ریپورټونه راغلي وو، پاکستان په فریاد هم کړی وو چې دا وسله اوس په بلیک مارکیټ کې یا په تور بازار کې خرڅه شوې ده، او دا وسله په ممکنه توګه ځینې د طالبانو د ټي ټي پي چې کومې څانګې دي د هغو لاسو ته هم ورغلې ده. نو په دې کې ټرکونه، په دې کې د شپې لیدونکي مشینان، په تیاره کې د ورځې د حملې نه مخکې چې کوم د خبردارۍ ورکولو نظام دی دا شامل وي. او دې سره سره داسې کوم تصدیق ما سره نشته دی، خو ځینې سرچینې دا هم وایي چې هند په ممکنه توګه د طالبانو دفاعي نظام چې دی هغه مضبوطوي. دفاعي نظام مضبوطولو مراد دا دی چې د هغو چې کوم ریډار سیسټم دی، کوم چې د جهازونو د راتګ یا د میزایلو د راتګ خبرداری ورکوي، دې کې ورسره کومک وکړي، او ورسره په ممکنه توګه په ځینې ځایونو کې د خبرداری د نظام سره سره د دفاع کوم آلې چې دي هغه هغو ته په ممکنه توګه پای کې د هغو سره کومک وکړي. امریکایان بیرته خپله وسله اخیستی شي، د دې ماته امکان نه ښکاري. صدر ټرمپ څو ځله دا خواهش اظهار کړی دی، خو زه پوهیږم چې دا وسله ځکه امریکایانو پرېښې وه چې امریکایانو جرنیلانو ویل چې د دې
افغانستان نه دلته راوړل چې دي په هغې دومره پیسې او دومره خرچه راتله څومره چې د وسلې قیمت و. نو صدر ټرمپ په ممکنه توګه دا غواړي، دا خواهش لري، خو دا راوړل امکان نه لري. لحاظ دا وسله اوس د طالبانو د پوځونو سره ده او د ښاغلي فطرت چې کوم دا بیان دی، نو په دې کې په ممکنه توګه هغه هم دا وایي چې د هغو سره اوس هغه رقم خبره نه ده پاتې کوم چې د پاکستانیانو خیال و. په ممکنه توګه پاکستانیانو دا کلکولیشن یا د حساب کتاب لګولو کې د تیروتې وي، ځکه چې تېره شوي حملو نه وروستو هغو ته چې کوم په کوم انداز کې ځواب ورکړی شو، نو هغه سمدټکه درېمګړي مقام ته خبرو ته کېناستل، د پاکستان خبرو ته کېناستل چې وو هغه د دې خبرې ښکاره ثبوت و چې دوی د جګړې په مقابل کې د حملې او د غچ اغستو چې کوم د طالبانو توان دی د هغې نه خبر شو او هغې کومه ګټه هم نه کوله. اوس به راشو دې خبرې ته چې په پاکستان کې د تحریک تحفظ آئینی پاکستان چې کوم ډلې دي، اپوزیشن پارټیانې دي چې کوم پکې تحریک انصاف ګوند تر ټولو غټ ګوند دی او مشر یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی صاحب کوي. 2 ورځې مخکې په اسلام آباد کې غونډه وشوه، یو قومي کانفرنس وشو. په دې قومي کانفرنس کې د 14 نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. پای کې دا وویل چې د اوسني واکمن حکومت کم ته چې د هایبرډ حکومت وایي، یعنی د پوځ او د ولس شریک حکومت او په زوره قبضه شوی حکومت په کوم باندې چې دا تور دی چې دوی نه یوازې دا چې مخالفینو ځورول چې دي په هغې باندې اړم دي، مطبوعاتو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. یعنې په دغه غونډه کې ما واورېدل چې د پاکستان ځینې خبریالانو ویل چې په هغو باندې 1 کال نه زیاته موده وشوه چې په خبرو کولو پابندۍ دي او هغو باندې چې کله د خبرو کولو پابندۍ ولګېدې نو هغو په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې خبرې شروع کړې. نو بیا یو خبریال ویل کوم چې د تحریک انصاف په وخت کې تحریک انصاف ډېر لوی پلوي و، هغه ویل چې د هغه خلاف یې مقدمې جوړې کړې او داسې مقدمې جوړې کړې چې د هغه ته ویل چې تا په ټیکس کې غلا کړې ده، تا حساب کتاب کې غلا کړې ده. یو بل خبریال نوم یې واغست چې هغه ځان له په کور کې ماشومان دپاره توتیان اغوستي وو، نو په هغه توتیانو باندې هم په هغه باندې مقدمه جوړه کړه چې دا توتیان چې تا کوم اغوستي دي پیرټس، په دې کې تا ټیکس نه دی ورکړی او دې خلاف ستا خلاف مقدمه جوړوي. نو مطبوعات یا خبریالان داسې تنګ کړي دي، عدالتونه چې دي یا قاضیان چې دي هغو ته امر کیږي چې تاسو د حکومت د خواهش مطابق فیصلې کوئ او که نه کوئ نو ستاسو نوکرۍ ته خطر دی. ولسی کچ باندې چې کوم تحریکونه کیږي، مثال په توګه د عمران خان د راخلاصولو لپاره چې کوم تحریک دی د اډیاله جیل یا زندان نه بهر، نو هغه منتشر کیږي یا په اوبه ورغورځول کیږي یا د بجلی کرنټ ورکول کیږي یا د هغو مخه نیول کیږي یا ګرفتاره کیږي. ولسی تحریکونه چې کوم دي هغه هم د ډېره حده پورې خاموشه دي. نو په دې باندې هم هغو د فکرمندۍ اظهار سره سره دا وویل چې اوس چونکې د هندوستان سره جګړې وروستو او د امریکا سره د ملګرتیا وروستو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر عاصم منیر د طاقت ډېر زیات د طاقت هغه اظهار کوي، نو هغه ویل چې اوس بله لاره نشته دی چې د دې خلاف ولسي مزاحمتي تحریک شروع شي او په راتلونکي میاشت کې به د دې تحریک آغاز وشي او د حکومت خلاف به ولس راپورته کول کیږي. خو د دې نه علاوه په دغه غونډه کې د افغانستان په هکله چې کوم خبرداری ورکړی شو هغه دا و چې د افغانستان باندې حمله د قبول وړ نه ده، افغانستان سره جګړه د قبول وړ نه ده او افغانستان کې که څه هم جنجال دی نو هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت رابلل شوي امن جرګې د تجویزونو یا وړاندیزونو تر مخه حل کړی شي. او هغه وړاندیزونه او تجویزونه دا وو چې خبرې اترې دې وشي د طالبانو سره د ټي ټي پي سره او جګړه چې ده د مسلې حل نه ده او د هغې علت دا وویل شو چې چونکې جګړه تاسو کوئ تاوان او زیان پښتونخوا ته رسي. په دې تحفظ تحریک تحفظ آئینی پاکستان په غونډه کې دا خبره هم وشوه چې کوم لارې بندې د تجارت دا د پرانستل شي او د دې تاوان روان دی په پاکستان کې په کراچۍ کې که د کراچۍ سیټان دي که د لاهور کاروباریان دي که د پیښور کاروباریان دي، هغه اوس ډېر ښکاره دا فریاد کوي چې د دې کاروبار د لاسه خو مخکې دا اندازه نه کېده خو اوس ډېر زیات تاوان او تکلیف نه دی تېرېږي. افغانستان خواته هم لازمه ده چې هغه کاروباریان چې هغه تازه میوه خرڅوي، سبزیانې خرڅوي یا دا قسمه شیان خرڅوي او پاکستان پیښوري مارکیټ و هغو ته به هم مشکل وي. خو افغانستان چې اوس کوم تګلاره ده هغه دا ده چې د هندوستان د لارې د امرتسر او د دهلي نه کندهار او کابل ته کارګو جهازونه چلول غواړي او د
چابهار چې کوم بندر دی دا به استعمالوي نو ځان دپاره متبادل لارې لټول شروع کړي دي. یعنی پاکستان ته دا پیغام ورکړی دی چې تاسو ته محتاج نه یو، که تاسو لارې بندوئ او لارې په دې پلمه بندوئ چې د جګړې پلمه جوړوئ او دا لارې د ټرانزیټ او د اقتصاد په عمومي توګه خلاصې نه ساتئ، نو بیا موږ سره بل لاره نشته دی چې موږ ستاسو په مقابل کې د بل چا سره کاروبار وکړو یا خپل ژوند ژواک چې دی هغه روان وساتو. نو پاکستان ته په دغه ډګر باندې یو ښکاره پیغام د طالبانو لخوا ورکړی شه چې اوس هغه وخت نه دی پاتې کله چې به تاسو دوړه دبا وکړل او تاسو به د افغانستان کې چې څه هم واکمني وه هغه به مو د خپلو خواهش او مرضۍ مطابق ځان ته محتاجه کول او تاسې به د خپلې خوښې مطابق په هغو باندې فیصلې ورتپلې. نننی پروګرام کې زه په اند باندې دا یو نوې ښکاره خبرداری دی. یو خو دا ده چې روایتي جګړه ده کوم چې د افغانستان کې طالبانو د پوځ مشر فصیح الدین فطرت ویلي دي چې هغه به څو چنده زیات ځواب ورکوي. د دې علاوه چې کوم عمومي د دفاعي چارو څېړونکي دي او هغه چې کوم ګمان کوي هغه دا دي چې د طالبانو سره یو بل اډوانټیج چې کوم دی، یو بل لاسبری چې کوم دی، هغه د هغو په تابعیت کې وسلوالې ډلې دي. یعنی ټي ټي پي چې ده هغه د افغان طالبانو د امیر هیبت الله اخندزاده تابعیت مني او هغو ته چې تېره میاشت کوم په کابل کې غونډه شوې وه، کم غونډه کې چې دا ویل شوي وه چې تاسې به 15 نکاتي پریکړه شوې وه چې تاسې به د افغانستان خاوره د نظامي فعالیتونو لپاره بهر هیواد کې نه استعمالوئ. نو ورسره دا هم ویل شوي وو چې که په افغانستان باندې حمله وشوه نو د دې حملې په جواب کې جهاد چې دی فرض دی او چونکې جهاد فرض دی نو دا خبره په ټي ټي پي باندې لاګو کیږي چې هغو د طالبانو تابعیت مني. نو که هغه په پاکستان کې چرته هم دي، مثال په توګه هغه ورځ چې په وزیرستان کې کوم حمله شوې وه، بیا ډېر وخته پورې ډزې او جګړې روانې وي او ډېر خلک پکې وژل شوی دی. د پاکستان ځواکونو خو د هغې اعتراف په دې انداز کې نه دی کړی چې گویا د هغو ډېر سرتیري وژل شوي دي. خو ځینې ازادې سرچینې وایي چې په ممکنه توګه د پاکستان د پوځ د سرتیرو د وژلو شمېر چې دی د ښودل شوي شمېر نه زیات وي. هغه دا وایي چې وسلوال تنبول شوي دي او وسلوالو مخه نیول شوې ده. ورسره پاکستان ته یو بل خطر چې کوم دی او کوم چې د پاکستان تور دی چې هغه د BLA خطر دی او د هغې هند چې دی ملګرتیا کوي او دا هم په پاکستان باندې حملې د افغانستان کوي. نو د دې نه بیا که چېرې داسې کېږي چې پاکستان حمله کوي او ټي ټي پي په پاکستان کې حملې شروع کوي او افغان طالبان چې دی هغه د خپل دفاعي نظام د لارې د پاکستان ځواب وایي، نو د دې نه بیا یو دریم فریق چې دی هغه د جګړې په مهال باندې د ګټې پورته کولو کوشش کولی شي او کوم چې د پاکستان د پوځ خلاف او د حکومت خلاف ښکاره جګړه کوي هغه BLA دی. او په بلوچستان کې هم د حملو سوا کېدو یو امکان موجود دی. دا ټولې خبرې په داسې حال کې روانې دي چې پاکستان اوس خپل پوځونه غزې ته ورلیږي، د سعودي عرب سره دفاعي تړون کړی دی او د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر عاصم منیر وایي چې د حرمین شریفین چې کوم د حفاظت خدای پاک مهرباني کړې ده او ذمہواري د هغه دوی ته ورکړې ده. خو دې کې تر ټولو غټ مشکل د پاکستان چې اوس هم دی د دې ټولو خبرو باوجود هغه د اقتصادي مشکلات په دې باندې په پاکستان کې د پاکستاني مطبوعاتو نه به تاسو ډېر زیات داسې قوي او کره خبرونه نه اورئ. خو حقیقت دا دی چې پاکستان دا وخت ډېر غټ اقتصادي جنجال سره مخ دی او اوس هم په ډان اخبار کې نن ما کتل چې هغه وایي چې هر ځل په IMF باندې تکیه کول او هغې ته دا انتظار ساتل چې هغوی به قرض راکړي او دا قرض باندې به تاسو نور پورونه ختم کړئ، دې سره د پاکستان اقتصاد مسله نه ختمیږي. دا پروګرام که تاسو نوي سبسکرایب کړئ BCast سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ او چېرته چې شپه ده هلته مو ښه شپه، چېرته چې ورځ ده هلته مو ښه ورځ په مخه مخه.